السلام علیکم د ډبل ای پالیټکس چینل ته راغلاست. موږ د دې چینل د نړیوالو اصطلاحاتو د نړیوالو اړیکو د اصطلاحاتو په سلسله کې موږ نن سیکیورټي کمیټي، سیکیورټي رژیم، سیکیورټي ډیفنس اینډ کلیکټیو سیکیورټي لولو. لومړی راځو سیکیورټي کمیونټي وایو، بیا د سیکیورټي کمیونټي له سیکیورټي رژیم او سیکیورټي ډیفنس او کلیکټیو سیکیورټي سره فرقونه لولو. لومړی راځو سیکیورټي ډیفنس ته، سیکیورټي کمیټي ته موږ راځو. دا اصطلاح په 1950 کال کې د کارل ډاچ لخوا څخه وړاندې شوله. سیکیورټي کمیټي څه ته وایي؟ سیکیورټي کمیټي په یوه سیمه کې د هیوادونو هغه جوړښت ته ویل کېږي چې هلته جنګ د دې هیوادونو ترمنځ ناشونی وي. یعنې که چیرې په دغه سیمه کې د هیوادونو ترمنځ چې سیکیورټي کمیټي رامنځته شوې ده، ټولې شخړې چې کومې وي د هیوادونو ترمنځ، هغه شخړې ټول په همکارۍ سره حلېږي، نه په جنګ سره. نو لکه موږ تاسو وګورو چې اروپایي ټولنه چې اروپایي ټولنه ده، همدارنګې د غربي اروپا هیوادونه دي، همدارنګې د آسیان سازمان ده، چې دا هغه سیمې دي چې دلته هیوادونو سره دا تعهد کړی چې دې نه وروسته به موږ یو بل ته احترام لرو، کوم مشکل لرو، کومه شخړه لرو، هغه به بغیر له جنګ څخه حل و فصل کوو. نو سیکیورټي کمیټي یا امنیتي سیمه هغه سیمې ته ویل کېږي چې هلته د هیوادونو ترمنځ په مسایلو او شخړو باندې د جنګ امکان نه وي. دلته یو سوال ده چې کله د هیوادونو ترمنځ سیکیورټي کمیټي رامنځته کېږي، کله هیوادونه دومره سره ملګري کېږي چې کومې شخړې دي، سرحدي شخړې وي، سیاسي شخړې وي، هغه ټولې بغیر له جنګ څخه په ملګرتیا باندې حل و فصل کړي. نو سیکیورټي کمیټي د هیوادونو ترمنځ کله رامنځته کېږي؟ دا 3 حالته لري. لومړی حالت دا ده چې دا هیوادونه یو بل سره درک کړي، په دې معنا چې یو د بل ګټې یو بل سره درک کړي، یو بل وپېژني چې زه څوک یم، هغه څوک ده، څنګه هغه سره رابطه ولرم، هغه ما سره څنګه رابطه ولري. نو تر ټولو لومړی دا ده چې هیواد باید بل هیواد درک کړي. دوم دا ده چې له درک څخه وروسته باید یو هیواد بل هیواد سره همکاري ولري. دا په مختلفو برخو کې باید همکاري وي، چې دا همکاري به یې دې سبب کېږي چې دواړه هیوادونه سره جګړه ونه کړي. او بالاخره درېیمه خبره ده چې دغه هیواد باید هغه بل هیواد ټولو آیډنټیټي ته باید هغه احترام ولري، د هغه ژبې ته، معنویاتو ته، دین ته، فرهنګ ته، ټولو ته احترام ولري. کله چې دغه 3 حالت رامنځته کېږي د هیوادونو ترمنځ، نو خود به خود هغه سیکیورټي کمیټي ته ځي. دلته باید یادونه وکړو چې سیکیورټي کمیټي چې دا د سیکیورټي ډایلاما مخالف ده. سیکیورټي ډایلاما هغه حالت ته ویل کېږي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د وسلو رقابت زیاتېږي، یو هیواد په بل هیواد باور نه لري، او دغه شخړې چې یو بل سره حلوي هغه په جنګ کېږي. نو هیوادونه کوشش کوي چې خپل قدرت زیات کړي او دا سیمه چې دا بې امنه کړي، ناامنه کړي. نو سیکیورټي کمیټي بیا د سیکیورټي ډایلاما چې دا مخالف او برعکس ده. اوس یو بل اصطلاح ده سیکیورټي رژیم. سیکیورټي رژیم د سیکیورټي کمیټي سره څه فرق لري؟ په دې غږیږو. سیکیورټي رژیم چې دا په لومړی ځل د باریبوزن لخوا نه استعماله شوله. سیکیورټي رژیم او سیکیورټي کمیټي کې په دې دواړو کې هیوادونه د تړون له مخې خپلې شخړې له جنګه پرته سره حلوي، تر څو د سیکیورټي ډایلاما مخه ونیول شي. دا عین تقریبا د سیکیورټي کمیټي په شان ده، خو فرقونه لري. یعنې سیکیورټي رژیم او د سیکیورټي کمیټي ترمنځ فرقونه شته چې په لاندې ډول دي. لومړی سیکیورټي رژیم د هیوادونو ترمنځ داسې حالت وي چې هیوادونه پکې نه په عادي حالت کې وي او نه هم په رقابتي حالت کې وي. یعنې په دې معنا چې کله چې سیکیورټي رژیم رامنځته کېږي د هیوادونو ترمنځ،
دا په دې معنی چې هیوادونه نه په عادي حالت کې وي او نه په رقابتي حالت کې. لکه د سوړ جنګ په دوران کې موږ وګورو د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ د وسلو رقابت ډېر زیات شوی و. دا دواړه هیوادونه سره کېناستل او د تړونونو پر اساس باندې د وسلو د نه زیادښت تړون رامنځته کړ. دلته داسې و چې امریکا او شوروي اتحاد دغه تړون چې امضا کړ چې وسلې به نه زیاتو، د دوی نه یو بل سره به رقابت کې شول، رقابت یې ودرېده او نه په عادي حالت کې. عادي حالت په دې معنی چې یو بل باندې اعتبار نه لاره چې کېدی شي دا به نور وسلې نه زیاتوي، نه. نو دوی نه په عادي حالت کې او نه په رقابتي حالت کې و. دلته هم داسې چې لړزه حالت کې. خو په سیکورټي کمیټي کې بیا هیوادونه چې دي یو بل نه اعتماد لري چې هغه په عادي حالت کې دي. د آسیان 10 هیوادونه دي، د یو بل څخه اعتماد لري چې دا بل هیواد به وسله نه زیاتوي، ما باندې به حمله نه کوي. تاسو د اروپایي ټولنې یا اروپایي اتحادیې هیوادونه وګورئ، دوی ټول په عادي حالت کې دي او پوهېږي چې دا بل هیواد به وسله نه زیاتوي، نو عادي دي، ټول سره عادي دي. نو فرق دا سو سیکورټي رژیم کې چې دا چې دلته د هیوادونو ترمنځ د وسلو د نه زیاتښت رقابت تړون که امضا سي، خو بیا هم دغه هیوادونه یو بل باندې اعتماد نه لري، یعنې عادي حالت کې نه رقابتي حالت کې. خو په سیکورټي کمیټي کې چې دا دلته بیا ټول هیوادونه عادي حالت کې خیر و خیرت دي. او سیکورټي رژیم کې بیا طرفین په دې مجبور نه وي چې کاملا د تړون ټول احترام به کوي. لکه موږ تاسې وګورو د کنسرټ آف یوروپ په اروپا کې د هیوادونو ترمنځ یو تړون رامنځته شو چې نه وروسته به د وسلو رقابت نه وي، خو ځینې هیوادونو له دې څخه تخطي وکړله، هماغه چې لومړی نړیوال جنګ رامنځته شو. نو په سیکورټي رژیم کې چې دا دلته موضوع داسې چې حتمي نه ده چې 100% د دغه تړون ته احترام وشي، خو په سیکورټي کمیټي کې چې دا 100% باید د تړون ته احترام ولري، وسلې به وسلو څخه به کار نه اخلي، زور څخه به کار نه اخلي. بل فرق دا چې په دواړو سیکورټي رژیم او په سیکورټي کمیټي کې چې دا دلته نوور کمیټي رامنځته کېږي، په دې معنی چې په دې دواړو تړونونو کې چې دا هلته به بیا داسې یو کمیټي داسې یو سیمه وي چې هلته به جنګ نه وي. خو په سیکورټي رژیم کې د جنګ نه کېدل 100% ممکن نه وي، کېدای شي جنګ بېرته پیل شي، خو په سیکورټي کمیټي کې بیا چې دا جنګ امکان نه لري. لکه مخکې مثال درکړه چې کنسرټ آف یوروپ چې هیوادونو دا رامنځته کړه چې نور به رقابت نه کوو د وسلو، خو ځینې هیوادونو ته تخطي وکړله او بېرته جنګ شروع کړه چې لومړی نړیوال جنګ شروع شو. خو په سیکورټي کمیټي کې که تاسې وګورئ، د آسیان سازمان که تاسې وګورئ، له 1960 کال نه وروسته بیا دغه 10 هیوادونو جنګ نه ده کړی. دا بل فرق. بل فرق دا ده چې په سیکورټي رژیم کې چې دا هیوادونه له مقابل روري څخه مطمئن نه وي چې دا به په دې تعهد باندې ودرېږي، خو په سیکورټي کمیټي کې بیا مقابل لوري څخه دا 100% مطمئن وي چې دی به چې کومه ما سره تعهد کړی په هماغه تعهد به ولاړ وي. ډېره زیاته مننه. په دې بل برخه کې به د بلې ویډیو کې به موږ دا نور تشریح کوو.